السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. ګرانو کتونکو د غټ اختر ورځې دي او دلته قرباني دپاره چې کوم څاروي دي هغه را روان دي مختلف ښار نه پنجاب نه دلته پېښور ته. او زه د ټایم منډۍ کې موجود یم. پېښور ټول نه غټ منډۍ رنګ روډ منډۍ کې موجود یم او دلته چې کوم دي ښایسته ښایسته څاروي چې کوم دي هغه راغلي دي، خو قیمتونه چې هغې اورئ نو هغې غوندې قیمتونه هم ډېر زیات دي. نو تیر کال او دې کال کې کم از کم 1.5 لک روپو فرق راغلی ده او چې کوم اغستو والا دي قرباني کولو والا دي هغه هم ډېر پریشان دي او دې سره سره چې کوم بوپاریان دي چا مال راوستی دی هغه هم ډېر پریشان دي، ولې چې د اغستو والا چې دي هغه نشته او مال چې دی ډېر ګران دي دې وجه نه هغې سخته پریشان دي. نو دلته به خلکو سره به خبرې تلی کوو چې هغې څه وایي دې حوالې سره. جی مال چې کوم دی دا ډېر زیات ګران دی. ګوره مونږ د لاهور منډی ته هم ځو، د ملتان منډی ته هم ځو، د پنجاب چې څونه منډیانې دي مونږ ورته ځو، خو په یو منډی کې مونږ ته ارزان مال نه میلاویږي. نو چې هلته نه راولې دلته کې د څاروي په سر 11-12 روپۍ خرچه ده. دلته کې چې څښی درته روه د 2,00,000 روپو وي نو کوشش زمونږ دا دی چې 10,000 روپۍ څاروی ګټي نو چې په 2,10,000 خرڅ شي. ګاک هم پریشانه دی، ګاک چې راشي ګاک درته دلته کې ووایي په 1,80,000 زما شوه نو څنګه به یې وله ورکړې. دا ګوره د ماحول ته ګوره هر څه یخ پراته دي، څوک خرید نه شي کولی، ولې مال ګران دی. ګاک ته هم ګناه نشته دی، مهنګۍ ده وروره. پی ټي ای حکومت ختم شو، دا نواز شهباز شریف حکومت دی خلک یې تباه و برباد کړل. د کوم ځای نه به خلک پیسې راوړي؟ نو به دغه مشکلات دي چې وروره خلک ډېر پریشانه دي. قرباني د ثواب خبره ده خو ثواب هم خلکو ته عذاب شو، نو کوم ځای نه به پوره کوي پیسې؟ دغه حالات تېر وه نو څوک به دغه روزګار دی دغه حساب کتاب دی. حکومت روسه نه وایي بار ملکونو ته غوښې ځي په 1500 روپۍ کیلو ځي. په لاهور کې فټري ده، هلته کې حلالېږي، په پېښور کې فټري ده، په کراچۍ کې فټري ده. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې تاسو نوره ستوره نه شئ کولی، دا مالونه بند کړئ. چې دا مالونه تاسو بند کړئ نو په پېښور کې به مال لږ برابر وي، نو به دغه مشکلات دي او دغه خبرې اترې دي سرجینو. دلته موږ سره خلک موجود دي هغه سنت ابراهیمي کې ادایګي دپاره چې دلته راغلي دي او څاروي چې دي آلي لګیا دي قربانۍ دپاره. نو هغې نه تپوس کوو چې هغې څه وایي. السلام علیکم، تاسو څنګه جي؟ ښه، دا راته ووایه چې دلته راغلي تاسو څاروو اغستو دپاره نو څه حساب دی، څه ریټ دی؟ یاره څاروي خو چې کوم دی تېر کال نه زیات ډبل ټریپل ګران دي. مخکې چې کوم څاروی به په 1,50,000 1,00,000 وي هغه په 2.5-3 لک روپۍ دی. چې کوم به په 2.5-3 لک روپۍ هغه په 4.5 لک روپۍ دی. کوم دغه بیا داسې بر ورپسې ورځه که نه دغه څونه خبره وتې ده. ځکه چې دلته کې دوی نه تپوس کې دوی زموږ هم پرې ډېره خرچه راځي. پنجاب نه چې موږ مال راوړو دوی خو کم از کم 20-25 روپۍ یو څاروي باندې خرچه راځي. داسې چې کوم دی دوی واخلي ته خوراک ورکوي که نه نو د هغه څونه خبره وتې ده. د غریب سړي د وس کار نه دی. تاسو دلته راغلي او ډېر کم وخت ټایم پاتې دی، نو کم څاروي تاسو خوښ شوی ده او هغې ریټ څونه دی؟ یاره یو څاروی هم بیه کړی تقریبا د هغې 2.5 لک روپۍ ویلې او هغه څاروی ټول چې کوم دی د 2 لک روپو هم نو او په ځان خوښ شوی و به د هغې سم خبره وکړه خو جوړه نه شوه سره بس پرې مو وستو. بس منډۍ ته راغلي مال اغستو دپاره خو مالونه ډېر تېر کال کې او دې کال کې 1 لک روپۍ فرق دی. بوپاریانو چې کوم دی مالونه هم ګران راوستي دي او مالونه چې کوم دي ګران دي. چې مثال خبره 2 لک روپو مالي 2 لکه باندې هغه چې 2,50,000 وایي نو ګاک چې کوم دی او ته 1,80,000 وایي یا ورته لس کم 2 لکه وایي نو باره نه کوي. نو کوشش کوو انشاءالله چې دا وارې مال ګورو او د وارې مال والو موږ سره څاروي خرڅور والا هم دلته ولاړ دي، هغه هم ډېر پریشان دي. راځئ هغې نه خبرې اورو چې هغې څه وایي. السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟ د قرباني ورځې دي او دا راته ووایه چې دا څاروي تاسو په څو راغوستی دی؟ تېر کال څونه قیمتونو دې کال او د دې چې کوم خلک دي هغه آلي لګیا دي که نه دې حوالې سره تاسو وایي؟ بس جي خلک راځي تپوس پوښتنه کوي او واپس ځي. پوه شوې دا ځکه چې دا ډېر سږ ډېر ګران دي. نن سبا چې تېر کال په 2 لکه کېدو نن سبا په 3.5 لکه دی. پوه شوې بل دا خرچې دي او هر څه ګران دي. نن سبا هغه چې د بوره په 3-3.5 روپۍ بوجۍ ده نو هر څه موږ ته ډېر زیات ګران دي او خلک راځي تپوس پوښتنه کوي او واپس ځي. دا څاروي چې دي زیاتتر کم ځي نه راځي؟ زیاتتر ملتان نه راځي، لاهور نه راځي، فیصل آباد نه راځي، دې ځایونو نه راځي. او څومره خرچه په دې کېږي؟ کم از کم په یو څاروي باندې 30-40,000 روپۍ خرچه خپله راځي. او دلته تاسو څه مشکلات دي؟ مطلب دلته پېښور ته راولې او دلته ګرمیم ده او بل ده تاسو ناست د انور کې، نو دلته څه مشکلات دي تاسو؟
بس مشکلات سرجي دا دي بل دا ګرمي ده بل دغه شوي خرچې شوي په یو ټینټ باندې په ځي باندې 20-25,000 روپۍ خرچه راغلې ده او خرچې نن سبا ډېرې سیوا دي بس خلک راځي تپوس پوښتنه کوي واپس ځي